السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو، الله مو راوله. څنګه یاست؟ صحت مو ښه دی؟ په خیر یاست؟ خوشحاله اوسئ. زموږ تاسې د پولومیر کیمیا دوهم درس د پولیمریزیشن اړوند دی. پولیمریزیشن هغه عملیه ده چې پولومیرونه د هغه په واسطه باندې لاسته راځي. نن ګورو چې دا پولیمریزیشن چې دی دا د څه شي په واسطه تحریک کیږي او اصلا پولیمریزیشن څه شي ته وایي. نو خپل درس را پیلوم. بسم الله الرحمن الرحیم. پولیمریزیشن اصلا د پولیمریزیشن اصطلاح چې ده دا د څو واحدونو یا څو مونومیرونو د یو ځای کېدلو عملیې ته ویل کېږي چې په نتیجه کې یو پولومیر لاسته راځي. موږ وایو چې د دوه څخه اضافه درې یا څو دانې مونومیرونه که یو د بله سره ترکیب سي او یو ماکرو مالیکول جوړ کړي، یو لوی مالیکول جوړ کړي، نو دې ته موږ تاسې پولیمریزیشن وایو. انشاءالله په دې کې به څوک ستونزه ونه لري، ځکه پولیمریزیشن د پخوا څخه هم تاسې اندازه په بلد یاست. زه دا عملیه داسې تشریح کوم. یو څو دانې مونومیرونه لیکم او بیا هغه سره ترکیبوم. د دوی د ترکیبېدو په نتیجه کې یو پولومیر لاسته راځي او دغه پولومیر چې دی چې دا لاسته راغلی، دغه عملیې ته پولیمریزیشن عملیه موږ تاسې ویلی سو. مثلا زه ستایرین یو مرکب لیکمه CH2 دوه ګونې اړیکه CH رابطه د بنزین کړۍ. دغه ته فینایل ایتیلین هم ویل کیږي، خو مروج نوم یې چې دی ډېر مشهوره دی، مروج نوم چې دی هغه یې ستایرین دی. ستایرین مرکب یو غیر مشبوع مرکب دی، ځکه چې دوه ګونې اړیکه په خپل ترکیب کې لري. صحیح ده؟ کله چې پولیمریزیشن ته دا ستایرین آماده کیږي نو بیا هماغه خبره ده چې دلته د پای اړیکه سته، دا د پای اړیکه شکیږي. سیګما اړیکه یې پاته ده، یوازې یوه د پای اړیکه شکیږي. کله چې د پای اړیکه وشکیږي، د پای په اړیکه کې دوه د پای الکترونونه دي. د دغه دوه الکترونو د یو ځای کېدو څخه دلته د پای اړیکه رامنځته سوې وه. یو الکترون یو کاربن خپل ځان ته جلا کوي، بل الکترون بل کاربن خپل ځان ته جلا کوي او په نتیجه کې CH2 ستایرین چې کله آماده کیږي د پولیمریزیشن دپاره نو باید د پای اړیکه یې څه شي؟ وشکیږي. د پای اړیکې د شکېدو څخه د داسې ساختمان لاسته راځي. د پولیمریزیشن د عملیې دپاره آماده ساختمان یې لاسته راځي. صحیح ده؟ اوس که چیرې موږ دا دوه دانې، درې دانې، څلور دانې یا n شمېره ولرو، که n شمېره ولرو نو خو معلومداره خبره ده چې دوی به کله چې آماده کیږي n شمېره مالیکولونه به په داسې شکل باندې واوړي. صحیح ده؟ او بیا په دریمه مرحله کې به دغه n شمېره مالیکولونه یو د بله سره اړیکه جوړه کړي او په نتیجه کې به پولیستایرین ورڅخه لاسته راسي. پولیستایرین نو څنګه لیکو؟
CH2 یوه اړیکه CH بله اړیکه دلته هم ازاده پاتې شوه او دلته یې د یو واحد دپاره فینول ورباندې وصل دی نه ښه اوس که دا موږ په قوس کې ونیسو د پولیمریزیشن د عملیې څخه وروسته موږ څه شي کولی شو دلته د n ضریب ورکوو یعنی n شمیره یو د بل سره اوږد زنځیر جوړ کړی دی یو ماکرو مالیکول یې جوړ کړی دی یو د بل سره یوځای شوي دي په عموم کې به ستاسې فکر وي ضریب په مرکباتو کې که موږ چپه طرف ته ورکوو د چپه طرف ضریب معنا دا دی چې دا یې تعداد دی یو د بل سره اړیکه نه ده جوړه کړې لکه دلته چې ما n ورته ورکړی دی n که هر څو وي که زر وي که 500 وي که 10 زر وي هر څو وي دوغنده دا مونومرونه وجود لري دا تعداد یې دی مګر رابطه نه سره لري دلته هم چپه طرف ته ګوره موږ تاسې n لرو نو ځکه دا یوازې تعداد ښیي خو که چیرې راسته طرف ته ضریب ورته راځي هغه دا معنا لري چې دغه څونه تعداد چې دلته لیکل سوی دی د غونده په اندازه باندې دوی سره ترکیب سوي او یوځای سوي دي اوس موږ و دغه مونومر ته ستایرین وایو نو په اس سره ښول کیږي صحیح ده په اس سره ښول کیږي او دلته چې کوم شی لاسته راغلی دا یو پولومر دی نو دې ته موږ وایو پولی ستایرین PS پولی ستایرین وایو دغه عملیه چې دوه یا څو مونومرونه یو د بل سره ترکیبیږي او یو پولومر جوړوي و دغه عملیې ته موږ تاسې پولیمرایزیشن وایو دا پولیمرایزیشن په درو طریقو باندې سرته رسیږي د پولیمرایزیشن عملیه چې سرته رسیږي د درو طریقو له وجې یا د درو عملیو د لارې څخه دغه مونومرونه چې باید یو د بل سره یو ځای سي دا دوه ګونې اړیکې وشکي او یو پولومر جوړ کړي د تودوخې او فشار سره سره راډیکلي پولیمرایزیشن یو دی چې په هغه کې راډیکلونه د دې سبب کیږي فری راډیکلز د دې سبب کیږي چې پولیمرایزیشن عملیه سرته ورسیږي بل بیا کتیوني پولیمرایزیشن دی چې په هغه کې بیا کتیون یا مثبت چارجداره آیونونه د دې سبب کیږي چې د پولیمرایزیشن عملیه شروع سي وغځیږي بل بیا انیوني پولیمرایزیشن دی که چیرې د یو انیون یا منفي چارجداره ذرې په واسطه باندې پولیمرایزیشن شروع سي نو بیا هغه پولیمرایزیشن ته موږ انیوني پولیمرایزیشن وایو دا درې سره په مثال کې په مفصل ډول په راتلونکي سلایډو کې دا هم درته تشریح کوم یعنې اوس موږ داسې وایو چې پولیمرایزیشن خو که دوه یا څو مونومرونه یو د بل سره ترکیب سي او یو ماکرو مالیکول جوړ کړي دې ته خو پولیمرایزیشن عملیه وایي اوس دا د پولیمرایزیشن عملیه چې ده دا درې ډوله په کتابو کې راخیستل سوې ده یو راډیکلي پولیمرایزیشن دی بل کتیوني پولیمرایزیشن دی او بل هم انیوني پولیمرایزیشن دی دغه درې سره هغه فکتورونه دي چې د پولیمرایزیشن عملیه په راپیلیږي نو راځم لومړی راډیکلي پولیمرایزیشن ته راډیکلي پولیمرایزیشن کې چون چې ما په تیر سلایډ کې درته وویله چې پرې راډیکلونه آزاد راډیکلونه که د پولیمرایزیشن سبب سي د پولیمرایزیشن د عملیې سبب سي نو هغه ته موږ تاسې راډیکلي پولیمرایزیشن وایو مثلا ګورئ په راډیکلي پولیمرایزیشن کې مشهور پرې راډیکلونه چې جوړیږي د بنزول پر اکساید څخه یا د بنزین پر اکساید څخه د اسیتل پر اکساید څخه او دغسې نور پر اکسایډونه د دې څخه استفاده کېدلی سي زه راځم دلته تاسو ته اسیتل پر اکساید لیکمه اسیتل پر اکساید ته که چیرې تودوخه ورکول سي نو هغه هومولتیکي پرېکړه یې د اړیکې رامنځته کیږي اسیتل څنګه جوړښت لري ګورئ R
رابطه C اسیتل پر اکساید داسې جوړښت لري CO رابطه O اکسیجن اکسیجن باند اکسیجن سینګل باند که چیرې په یو مرکب کې راځي نو هغه ته موږ تاسې پر اکساید وایو. ګورئ دغه د دوو اکسیجنو ترمنځ چې یوه اړیکه په هر ځای کې راغلې وه بس هغه پر اکساید دی. نو اسیتل پر اکساید چې دی هغه داسې جوړښت لري. دوه د اسیتل ګروپونه دي یو د بل سره د اکسیجن باند په واسطه باندې سره وصل دي. وینئ RCO ډبل O بیا COR دا یو د اسیتل ګروپ سو دا بل د اسیتل ګروپ سو او دا هم د پر اکساید ګروپ سو. که چیرې اکسیجن د یو اکسیجن سره سنګل باند یوه اړیکه ولري نو دې ته موږ تاسې پر اکساید وایو. خو اوس که چیرې دې ته تودوخه ورکول سي د تودوخې په اساس باندې دلته د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ اړیکه کیږي او دوه دانې راډیکلونه رامنځته کیږي. دغه اړیکه څه کیږي کله چې دا اړیکه وشکېدله نو موږ ته دوه دانې راډیکلونه په لاس راځي داسې R دوه دانې د اسیتل راډیکلونه د اسیتیت CO رابطه O څو دانې رامنځته کیږي؟ دوه دانې. اوس په دې ځای کې تاسې ښه ورته متوجه سئ. په دې ځای کې موږ ته که د کاربن دای اکساید د CO2 مرکب ازادېدلی سي او موږ یې وینو. تاسې دلته ښه ورته متوجه سئ کاربن چې دی په دې ځای کې دوې اړیکې لوړه د اکسیجن سره لري یوه اړیکه د دابل اکسیجن سره لري. صحیح ده. نو دلته په دې ځای کې کله چې دا کاربن اوس زه به دلته دا شی وایم چې دغه اکسیجن چې دی دا منفي چارج سو. منفي ولې چارج سو؟ ښه ورته متوجه سئ. منفي دا ولې چارج سو؟ دا په دې خاطر چې په دغه اړیکه کې دلته په دغه اړیکه کې دوه دانې الکترونه وه. یو الکترون خپل اکسیجن واخیستی بل الکترون دا بل اکسیجن واخیستی. نو یو الکترون د هر یوه سره سو یعنې دلته یو الکترون سته. صحیح ده. په دغه اړیکه کې بیا دلته بیا کاربن یو الکترون شریک ایښی د چا سره؟ د راډیکل سره. کاربن خپل یو الکترون راوړي د دغه اکسیجن سره شریک کیږي او اړیکه جوړوي CO2. CO2 جمع راډیکل ازادیږي. راډیکل نو موږ څنګه ښیو؟ R لیکو دلته پر سر باندې یو نقطه ورکو یا درجه ورکو یا ستوري ورکوو خو په داسې شکل سره موږ ښولی سو. R راډیکل پری راډیکلونه لاسته راغله. څو دانې؟ دلته دوه دانې RCOO دي دوه دانې کاربن دای اکساید به تولید سي او دوه دانې پری راډیکلونه به تولید سي. صحیح ده. دوه دانې پری راډیکلونه چې تولید سوله اوس که چیرې په دغه محیط کې موږ یو غیر مشبوع مرکب ولرو مثلا ستایرین ولرو د ستایرین ډیر مالیکولونه ولرو زه یو مالیکول لیکمه نو دا یو راډیکل ته تاسې ګورئ R دا خو یو راډیکل سو په محیط کې وجود لري. د دا راډیکل سره موږ ستایرین یو ځای کوو CH2 دوه ګونې اړیکه CH یوه اړیکه د پینول د پینایل د ګروپ سره پینول نه پینایل د ګروپ سره دا ستایرین سو. دا د ستایرین یو مالیکول سو. اوس دلته
رابطه څنګه جوړیږي؟ رابطه به دلته تاسو ښه ورته متوجه سئ. دلته کله چې موږ راډیکال پری راډیکال لرو، دا پری راډیکال چې دی دا دغه د پای اړیکه کوي، د پای اړیکه باندې تاثیر کوي، ځکه د پای اړیکه چې رامنځته سوې ده هغه په دې اساس چې دلته بل شی شته نه چې د کاربنو سره اړیکه جوړه کړي. موږ تاسو پخوا پر دې باندې بحث کړی دی. کله چې د پای اړیکه وش کیږي، د پای په اړیکه کې دوه الکترونونه دي، یو الکترون دلته راځي د دا کاربن پر شاوخوا، او بل الکترون دلته راځي د دا کاربن پر شاوخوا. تاسو ورته ګورئ د پولیمریزیشن عملیه د پری راډیکال په واسطه څنګه راپیل شوه. آر چې پری راډیکال دی دا به اړیکه جوړه کړي د CH2 سره. صحیح ده؟ د CH2 سره چې کله اړیکه جوړه کړله، زه دا هم لیکمه، دلته خوا دوه ګونې اړیکه په یوه ګونې بدله شوه. CH به ولیکمه، اوس به CH یوه اړیکه د چا سره جوړي؟ هغه به د بل مالیکول سره جوړي. اوس په دا ځای کې دا ستارین راډیکال شو. ښه ورته متوجه سئ. صحیح ده؟ اوس که چیرې دلته خو ډېر مالیکولونه د ستارین شته، یو ځل بیا ګوره مخکې دغه د راډیکال علامه چې ده دا د دې ځای څخه را انتقال شوه و دا سر ته. وینئ چې دې ځای څخه ولاړه دلته. نو اوس دا بیا یو راډیکال شو، هغه پری راډیکال د ستایرین سره یو ځای شو، ماکرو مالیکول لوی مالیکول یې جوړ کړي او هغه لوی مالیکول بیا راډیکال دی. اوس نو دا تر هغه وخته پورې څونه مالیکولونه چې دلته شته د ټولو مالیکولو سره یو ځای کېږي. اوس ورته ګوره بل مالیکول ورته لیکمه CH2 دوې اړیکې CH رابطه پینایل. وګورئ دا یو بل مالیکول شو. دلته به بیا څنګه سر ته ورسېږي؟ دلته بیا تاسو ښه ورته متوجه سئ، بیا راډیکال ورسره په تماس کې راغلی. راډیکال چې په تماس کې راغلی، په دې ځای کې به بیا دغه اړیکه چې شي وبش کېږي، دا د پای اړیکه به وش کېږي. کله چې د پای اړیکه وش کېدله، نو دا یو دانه الکترون به یې دې طرف ته راسي. صحیح ده؟ بل دانه الکترون به یې دا بل خپل کاربن واخلي، بیا به دا راډیکال سي او دلته به د دوی دوه ترمنځ بانډ یا اړیکه چې شي رامنځته سي. دا خو نو اوس دوه مالیکولونه سره یو ځای شوه، بیا دلته بیا بل مالیکول دلته پسې ورسره یو ځای کېږي. صحیح ده؟ بل مالیکول پسې ورسره یو ځای کېږي. یعنې په محیط کې چې څونه مالیکولونه وي دا ټول یو د بل سره په پرله پسې د راډیکال په سبب باندې سره یو ځای کېږي او یو ماکرو مالیکول یو لوی مالیکول جوړوي. دا لوی مالیکول چې جوړوي دغه عملیه خو پولیمریزیشن شوه، چون چې دغه عملیه د راډیکال د پری راډیکال په واسطه باندې وسوه، نو دې ته پری راډیکال پولیمریزیشن عملیه موږ تاسې وایو. انشاءالله العزیز سر به مو په خلاص سوی وي. راځمه کتیوني پولیمریزیشن ته. کتیوني پولیمریزیشن د نامه څخه معلومیږي چې د یو کتیون په واسطه به دا چې کېږي دغه پولیمریزیشن سر ته رسیږي. که چیرې موږ داسې یو محیط ته غیر مشبوع یا هغه مرکبونه یا مونومرونه ور واچوو چې په هغه کې دوه ګونې اړیکه وي، نو بیا که کتیون په محیط کې وي، کتیون دوی دې ته هڅوي چې د پای اړیکې وش کېږي او یو د بل سره د پولیمریزیشن عملیه شروع کړي، چې دغه ته نو بیا کتیوني پولیمریزیشن موږ تاسې وایو. مثلا ما د سلفوریک اسید بیان درته وکړی، د سلفوریک اسید خبره مې وکړه. سلفوریک اسید چې دی قوي اکسیدیز کوونکی ماده ده، نو قوي اکسیدیز کوونکی ماده په محیط کې د هایدروجن ایون چې کتیون دی دا ازادي، او یا ټول تیزابونه داسې دي چې په اوبلن محیط کې د H ایون ازادي. زه سلفوریک اسید لیکمه H2SO4 H2SO4. کله چې دا په اوبلن محیط کې وجود ولري، نو یو مثبت ایون H
دا ورڅخه لاسته راځي. جمع د بای سلفیټ ایون HSO4 منفي. دا دوه ایونونه لاسته راځي که نه؟ صحیح ده؟ دا دوه ایونونه لاسته راځي. اوس نو د H مثبت ایون ته ګورئ. د H مثبت ایون پر ایتیلین باندې او یا پر سټایرین باندې کومه اغیزه لري؟ که چیرې زه دا H مثبت ایون چې کتیون دی دا راواخلمه، مثبت یو چارج لري، یو کتیون دی. کتیون خو معنا څه شي؟ یعنې مثبت چارجداره. اوس دا که چیرې زه یو ځای کړمه د یو مونومیر سره، مثلا د ایتیلین سره CH2 دوه ګونې اړیکه CH2 د دې یو مونومیر سره چې یو ځای کړمه، تاسو ورته ګورئ څه پیښیږي. اوس دغه H مثبت چې دی دا اکسپټور دی، الکترون اکسپټور دی که یا الکترون غوښتونکی دی، الکترون قبلونکی دی. ځکه پازیټیو چارج لري الکترون قبلوي. نو په دې ځای کې داسې کیږي، دغه د پای اړیکه چې ده دا په مکمل ډول باندې په پای دلته څو اړیکې دي د CH2 CH2 ترمنځ؟ دوې اړیکې دي، یوه د پای اړیکه ده، یوه سیګما. په دواړو اړیکو کې دوه الکترونه دي. نو دا د پای اړیکه یو الکترون خو د دغه کاربن دی، یو د دا بل کاربن دی. دواړه الکترونونه د شکېدلو په وخت کې خو یو الکترون یوه کاربن ته راځي، بل الکترون بل کاربن ته راځي. مګر دلته دواړه الکترونونه دې طرف ته راځي، ځکه یو الکترون خپله د دغه کاربن دی، یو الکترون د هایدروجن د مثبت چارج په خاطر دې خواته راوړي او هغه الکترون هایدروجن جذبوي. کله چې هایدروجن الکترون جذب کوي، هایدروجن الکترون جذب کوي، نو هایدروجن به د هغه یوه الکترون په خاطر د دا CH2 سره اړیکه جوړه کړي. هغه دواړه الکترونه د پای چې وه هغه دا چپه طرف ته راواوښته، یوه اړیکه دلته CH2 پاته دی. دا CH2 چې دی پخوا خو یو خپل الکترون درلودي، دوه ګونې اړیکه یې په هغه جوړه کړې وه، هغه الکترون یې ولاړې د لاسه یې ورکوي. نو اوس به دا C یا دغه کاربن یا دغه CH2 چې دی دا به پازیټیو چارج سي، بیا به یو کتیون ورڅخه جوړ سي. ښه ورته متوجه سي. اوس که چیرې دلته بیا زه بلا شروع سوه، دا د پولیمرایزیشن عملیه شروع سوه، بل کتیون رامنځته سو. موږ مازې یو کتیون پروسې ته داخل کړي، صحیح ده؟ د هغه کتیون چې دی د یو مونومیر سره یو ځای سو، بل کتیون یې رامنځته کوي، ډایمیر یې ځینې جوړ کړي، اقرار ترایمیر پسې جوړېږي، ترایمیر دغه تیترامیر، پنتامیر، څو چې هر څونه مالیکولونه دلته وجود لري یو په یو ورسره یو ځای کېږي د دا کتیون په خاطر باندې او یو پولومیر جوړوي. زه یې بیا دایم لیکم، د دې سره به بیا یو CH2 یو ځای سي. څنګه به دلته بیا تعامل وسي؟ خاص هماغسې لکه څنګه چې د هایدروجن سره میکانیزم یې خاص هماغسې دی. دا یې دوه ګونې اړیکه، دا یې CH2. دا بیا یو مالیکول دی، صحیح ده؟ دا مالیکول ورته ګورئ بیا څنګه ورسره یو ځای کېږي. ښه متوجه سئ. بیا دلته یو کتیون سته، دا کتیون چې دی دا الکترون اکسپټور دی، الکترون جذبوي. نو په دې خاطر دغه ټوله اړیکه بیا دې طرف ته چې کېږي راځي، یو الکترون یې دا کتیون جذبوي، دا کتیون، او یو الکترون خپله د کاربن دی. بیا به د دوی په منځ کې اړیکه رامنځته سي، د دا کاربن او د دا CH2 ترمنځ به اړیکه رامنځته سي، او دغه پازیټیو چارج به چیرې ولاړ سي؟ دلته به راسي، یعنې دا کاربن به بیا څه شي؟ مثبت چارج سي. دا نو بالا جریان پیدا کوي و دغسې پولیمرایزیشن ته چې دا تاسې وینئ کتیونیک پولیمرایزیشن موږ تاسې وایو، ځکه چې د یو کتیون په سبب باندې د پولیمرایزیشن عملیه راپیل سوه او مخته روان ده. تر هغه وخته پورې دغه زنځیر اوږدېږي، یو کتیون دی دا مونومیر د ځان سره یو ځای کوي، بل کتیون جوړوي، بیا بل مونومیر د ځان سره یو ځای کوي، بل کتیون جوړوي، کرا زنځیر غټېږي او یو لوی زنځیر رامنځته کوي. چې دا لوی زنځیر رامنځته کېدل په خپله د پولیمرایزیشن عملیه ده که یا؟ نو چې د پولیمرایزیشن عملیه د کتیون په واسطه صورت ونیوي یا اثر ته ورسېدله، نو بس په دې اساس باندې موږ ودې ته څه ویلی سو؟ کتیوني پولیمرایزیشن ویلی سو.
او اوس دریم ډول پولیمرایزیشن چې دی یا دریمه طریقه د پولیمرایزیشن چې ده که موږ غواړو چې په لابراتوار کې دغه وکړو نو موږ کولی شو د انیون په واسطه د منفي چارجداره ذرې په واسطه موږ کولی شو چې دا عملیه سرته ورسو لکه اوس مثلا سوډیم امین د ګرینارد معرف د دې دواړو په واسطه موږ کولی شو دلته ګورئ سوډیم امین چې دی د هغه فورمول لیکم درته NaNH2 NaNH2 چې ده په دې کې چې کله دوی سره یوځای شوي دي خو معلومداره خبره ده چې دوې برخې دي یو انیوني برخه ده چې منفي چارج لري صحیح ده بل کتیوني برخه ده چې هغه مثبت چارج لري دا کله چې دا په اوبلن محیط کې سي نو سوډیم خو ازادیږي په څنګه چارج سره په مثبت چارج سره دا سوډیم مثبت ازاد شوی جمع امین NH2 چې دی دا به په منفي چارج سره یعنی کتیون دغه انیون به آزاد شي او یا که چیرې د ګرینارد معرف ته راسو RMGX د ګرینارد معرف به تاسې په عضوي کیمیا کې انشاءالله ویلی او زده به مو وي خو که مو نه یې زده RMGX چې هر ځای تاسو وینئ دا د ګرینارد پېژندل شوی ساختمان دی د ګرینارد معرف RMG مګنیزیم مثبت دوه چارج لري یو چارج د X په واسطه خنثی دی یو چارج د R په واسطه خنثی دی نو R څنګه دی R دلته نیگیټیو چارج لري یعنی R انیون دی او دا MgX یې کتیون دی صحیح ده اوس که چیرې دا تجزیه سي په انیون او کتیون سره نو MgX یې کتیون دی MgX پازیټیو چارج لري مثبت چارج لري کتیون دی صحیح ده او انیون یې R سو انیون چې شو R سو چې منفي چارج لري اوس که دغه R موږ تاسې یو محیط ته داخل کو د پولیمرایزیشن دپاره او یا دغه NH2 یو محیط ته داخل کو نو په هلته که پولیمرایزیشن عملیه سرته ورسیږي نو هغه ته موږ تاسې انیوني پولیمرایزیشن وایو په اصطلاح ورته ګورئ راسي چې دغه کار وکړو NH2 چې منفي چارج لري یا یو انیون دی دا به راواخلو یو پروسې ته د تعامل بې داخل کو یعنی موږ تاسې اوس دا NH2 چې دی دا یو انیون دی منفي چارج لري صحیح ده چې منفي چارج لري اوس به زه دا راواخلمه یو ځای به یې کړمه د ایتیلین سره د ایتیلین د یو مالیکول سره به یو ځای کړم CH2 دوه ګونې اړیکه CH2 دوه ګونې اړیکه CH2 ښه ورته متوجه شئ نو په دې ځای کې به څنګه وسي دلته ته ښه ورته ګورئ دلته به داسې وسي دغه NH2 چې دی دا اوس دونار سو الکترون دونار دی ځکه چې منفي چارجداره چې دی هغه همیشه الکترون د لاسه ورکولی سي نو د الکترون د لاسه ورکولو دپاره به دا کاربن هغه وخت الکترون اخیستی سي کله چې یو الکترون د لاسه ورکړي یعنی دغه اړیکه چې ده دا به په مکمل ډول دې خواته راواوړي یو الکترون خپله د کاربن دی یو الکترون به هم د بل کاربن جذب کړي نو به دغه کاربن څنګه چارج سي منفي چارج سي دی به اکسپټور سي دا کاربن به الکترون اکسپټ کړي خو دا NH2 الکترون دونار دی هغه خپل یو الکترون خو لري دغه یو اضافه الکترون چې دی هغه کاربن ته ورکوي د دې څخه یوه اړیکه
د کاربن او NH2 ترمنځ جوړیږي. NH2 یوه دانه الکترون یې درلودی، اضافه هغه یو الکترون یې ورکړي چاته؟ CH2 ته. CH2 ته چې الکترون ورکړي، CH2 هغه الکترون د بل الکترون سره شریک کښېښوي، اړیکه یې ورسره جوړه کړه. کله چې اړیکه جوړه شوه نو یو کاربن خو 4 اړیکې نشي درلودلی، 5 اړیکې نشي درلودلی، نو دا بله اړیکه خامخا باید وش کېږي، دا د پای اړیکه، او دواړه الکترونه دغه کاربن ته راسي. دا اوس چې زه لیکمه، یو الکترون خو خپل دی، یو الکترون یې اضافه واخیستی، نو ځکه دلته به اوس کتیون بیا رامنځته، دغه انیون به بیا رامنځته شي. وګورئ یو انیون مو پروسې ته داخل کړئ، یو بل انیون لاسته رالی. اوس که چیرې د دې سره بیا CH2 یوځای سي، دغه یوځای سي ایتیلین، یو بل مالیکول ایتیلین یوځای سي، تاسې اوس ورته ګورئ، بله د هغه ایتیلین دی پر نصبیږي، یو بل انیون ورڅخه لاسته راځي. د یو انیون څخه بل انیون لاسته راځي، ځکه چې هر انیون الکترون دونار دی، الکترون د لاسه ورکوونکی دی. نو کله چې بیا دغه الکترون چې دی، دا الکترون دا کاربن اخلي، خپل الکترون خو دا کاربن درلودی، د دواړو په منځ کې بیا یو اړیکه جوړیږي. د دواړو په منځ کې چې جوړیږي، د دواړو په منځ کې بیا یو اړیکه جوړیږي. د دغه CH2 او دغه CH2 ترمنځ به بیا اړیکه جوړه سي. دغه اړیکه به مکمل ډول د دواړو الکترونو سره دې خواته راواوړي، او دا کاربن به بیا چی چارج سي؟ منفي چارج سي. داسې به دا پروسه دوام پسې وکړي، 2 مالیکوله، 3 مالیکوله، 4 مالیکوله، 1000 مالیکوله، 5000 مالیکوله، ان شمېر مالیکولونه به یو د بل سره، څونه مالیکولونه چې په دا محیط کې، دا ټوله به یو د بل سره د پولیمرایزیشن عملیه سرته ورسوي، او ماکرو مالیکول، لوی مالیکول به لاسته راکړي. و دغسې پولیمرایزیشن ته موږ تاسې انیوني پولیمرایزیشن وایي. د پولیمرایزیشن د هڅولو لپاره دغه 3 طریقې دي. خدای تعالی دې وکړي چې ستاسې سر په خلاص شوی وي. ستاسې کورنۍ دنده دا ده چې تاسې به یو خو دغه کوم درس چې زه درته وایم دا به مکمل ښایسته نوټ کړئ. دومه خبره دا ده چې دغه کوم شی چې تاسې ګورئ، ما یو مثال درته ووایه، تاسې 2 دانې مثالونه پر راډیکلي پولیمرایزیشن، پری راډیکل پولیمرایزیشن، کتیوني پولیمرایزیشن او انیوني پولیمرایزیشن باندې 2 حد اقل مثالونه تاسې پر جوړ کړئ، او بیا یې په اساینمنت کې ما ته راواستوئ. نور مو پر ستر لا یزال رب باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.